کابل کې د طالبانو عملیات خو ولې او څه غواړي؟ سلام، ستړي مشئ. د طالبانو حکومت وایي چې درې ګونو امنیتي ارګانونه یې په کابل ولایت او شاوخوا سیمو کې د جنایتکارانو او اشرارو د تصفیه کولو لپاره عملیات پیل کړي. د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت استخباراتو ځواکونو د دې ګډو عملیاتو قومانده د دفاع وزارت د نراستان ملا فاضل مظلوم په غاړه ده. د مجاهد په وینا د دغو عملیاتو هدف د هغو برمتګرو، مجرمانو او اشرارو نیول او له منځه وړل دي چې مخکې تر مخکې د طالبانو لوري پیژندل شوي او تر تعقیب لاندې دي. مجاهد دا هم ویلي چې له ډېره احتیاطه به کار اخیستل کیږي چې د عملیاتو په ترڅ کې عام ولس ته زیان وانه ړوي. د کابل ولایت او شاوخوا سیمو له اوسېدونکو غوښتي چې د معلوماتو په ورکولو کې له طالب ځواکونو سره همکاري وکړي. د طالبانو د ویاندوی په وینا دا عملیات د کابل ښاریانو، سوداګرو او د افغانستان د نورو خلکو د امنیت د ښه کېدو لپاره کیږي. خو کابل میشتې خلک بیا شکایت لري چې هر یو کور تلاشي کیږي او له طالبانو سره خزینه پولیسي هم نشته او دوی د هر چا په کورونو ورننوځي، خو ځینې خلکو یې بیا هرکلی کړی او دوی ویلي چې په کابل کې تصفیوي عملیاتو ته اړتیا وه او دا کار باید لا وړاندې شوی وای. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بل ویډیو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله پاک.